خدمت حاضر شوی. هیله لرم چې د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې درته د اجل تږي د ناول 11مه برخه وړاندې کوم. تاسې 10مه برخه تر دې ځایه پورې اورېدلې وه. هغه داسې چې که موږ په پاکستان یا کوم بل اسلامي هیواد کې بمي چاودنې او یا ځان وژونکي بریدونه وکړو، نو تور یې پر القاعده لګیږي او یا په کوم بل اسلامي تنظیم باندې شک کیږي. دا بهي په خندا ویل، هغوی د خپل غیشې نښه په خپله ګرځي. زموږ هدف ته زیان رسونکي په ټوله نړۍ کې د ترهګرو په توګه ورځ تر ورځه بدنامیږي. دا بهي لګیا و، هم یې خبرې کولې او هم یې خپلو میلمنو ته ګیلاسونه وړاندې کول. درنو اوریدونکو، 11مه برخه له دې ځایه پیل کیږي. په همدې لړ کې د راتلونکي عملیات لپاره زبیر ټاکل شوی و. د هغه د ټپي مټ درملنه شوې وه. د هغه نوی شناختي کارت او نور ضروري اسناد هم ورته جوړ شوي وه. په همدې اسنادو هغه د یو تجربه کار سړي په عملتیا د عراق پلازمینې بغداد ته ولېږل شو. دا بهي او د هغه بادارانو غوښتل څو هغه هلته د امریکا پر ضد له جنګېدونکو مجاهدینو سره ولیدل شي، عکسونه ترېنه واخیستل شي او که چیرې هسې په غلطۍ د قانون منګلو ته په لاس ورشي، نو ثبوتونه به موجود وي چې ثابته کړي هغه له عراق راغلی کوم ترهګر دی. که د قانون منګلو ته په لاس ورنغی، نو ځان وژونکی برید به ښه په اسانۍ سره ترسره کړي. هسې خو په دنیا کې بې شمېره خلک شته دی چې له ژونده زړه توري وي او غواړي ځان وژنې وکړي، خو پیدا کول ډېر مشکل کار دی. زبیر هم له ډېرې لټې او هڅونې وروسته په لاس راغلی و. دا بهي د هغه ټول ضرورتونه پوره کول. له اپریشن نه وروسته د هغه مټ روغ شوی و. کور ته خوشحالي راغلی و او د ښځې په بانکي حساب کې 15 لکه روپۍ جمع شوې وي. د هغه ژوند ته بیا ښکلا راغلی و، خو هغه ژوند چې نن پکې خوښي او ښکلا را پیدا شوې وه، هغه په خپله خرڅ کړی و. د ماشومانو د خوشحالو څېرو او د هما د مخ د ځلا په لیدو یې زړه غوښتل چې دی او بچي دې اوږد ژوند ولري. خو د هغه دا هیله اوس تر سره کېدی نه شوه، ځکه چې هغه د خپل ژوند سودا کړې وه. کله ژبې تېرېدی، نو په معمولي دوکې سره د بهي او د هغه کسانو به یې اولادونه ورته په وړاندې ځورولی، تر څو دی مجبور کړي او خپله ژمنه ترسره کړي، ځکه نو نه یې غوښتل کوم غلط ګام پورته کړي. زبیر له وړکېتوبه د قرآن کریم تلاوت کوه، خو په عربي ژبه یې نه پوهېده. د 10 میاشتو دننه هغه ته په عراقي لهجه عربي خبرې کول ورزده کړی شو او د ترهګرۍ ضروري روزنه ورکړل شوه. په همدې خاطر ورسره یو تجربه کار ترهګر ملګری و. په بغداد کې د هغه دنده فقط دومره وه تر څو له کوم اسلامي ګوند سره اړیکې ونیسي. په عراق کې د اوسېدلو پر مهال یې زرینه هم ولیدله. د افغانستان څخه له راتلو وروسته تقریبا 1 میاشت وروسته هغه یو ځل بیا د خبریالۍ لپاره خپل هیواد ته راغلی وه. د زبیر په ټریننګ کې دا هم شامل و چې هغه هلته له مجاهدینو پرته ځان د امریکا او د اتحادیې ځواکونو مهم کسانو، خبریالانو او عکاسانو سره نږدې کړي. له هغه سره ملګري ترهګر ورته ټولې لازمې لارښوونې کولې. هما او اولادونو یې داسې ګڼله چې زبیر د منځني ختیځ کوم هیواد ته د وظیفې لپاره تللی دی. تړون داسې شوی و چې هغه به د ضرورت په وخت کې ځان وژونکی برید کوي. تر هغه به یې کورنۍ ته د میاشتې 25,000 روپۍ ورکول کیږي. همدا وجه وه چې زبیر د کور له حال او حال څخه بېغمه وه. په لومړي ځل چې زرینه عراق ته راغلې وه، نو له ناصر قدسي نه وېرېدله. د هغې کمبخت زړه هم فقط د مسلمان لپاره لړزېده. د ناصر له ویرې نه افغانستان ته لاړه، خو هلته یې هم ناصر له زړه ونه وت. د هغه څخه د لرېوالي له کبله یې زړه ویلې کېده. ښځه که هر څومره تکړه او زړوره وي، بیا هم یو وفادار او مینه ناک ملګري ته ضرورت لري، څو د ژوندانه په چارو کې ورسره مرسته وکړي. ځکه نو دا ځلې چې هلته لاړه، نو له هغه څخه یې ځان لرې نه شو ساتلی. زرینې له ورتګ نه مخکې ناصر ته د ټلیفون له لارې ویلي وه چې عراق ته ورځي.
ناصر قدسی په دې خبره ډیر خوشاله و. ښه تود هرکلی وکړ. د هغې د ښه راغلاست لپاره په خپل هوایي ډګر ته ورغی. له رسمي سلام کلام نه وروسته یې زرینې ته د شکایت په ډول ویل: کله چې تلې نو خدای پاماني دې هم ونه کړه، پټ په پټه لاړې. ما خو داسې ګڼله چې ستا د دوستۍ وړ نه یم. زرینې ویل: وړ یې، بلکې له هغې نه هم زیات، ځکه خو د عراق پر خاوره د ګام ایښودلو وروسته له بل هر چا څخه مخکې له تا سره ګورم. ناصر ورته ویل: ستا دا خبرې مې زړه تش په تشه خوشحالوي، د زړه ضربان مې زیاتوي. زرینه ورته په خندا شوه. له هوایي ډګره په ټکسي کې نیغ خپل ټاکلي اپارتمان ته لاړه. اپارتمان ته له رسیدو وروسته ناصر وویل: څه خبره ده، ډیره خوشحاله ښکاري. زرینې ځان ورنږدې کړ. بیا یې وویل: البته ما خپل زړه ورک کړی دی، د زړه قرار مې له لاسه وتلی دی. ناصر ترې ناڅاپه غېږه چارپیره کړه، په خپله غېږه کې یې ټینګه ونیوله. بیا یې وویل: ما مه پرېږده تر څو د زړه قرار دې حاصل شي. زرینه جذباتي شوه، ژوره ساه یې واخیسته او یو دم په ژړا شوه. ناصر پریشانه شو او ورڅخه یې وپوښتله: څه خبره ده؟ زرینې په سلګو سلګو کې ویل: زه ډارېږم. ناصر ترې بیا په حیرانتیا سره وپوښتل: ډار؟ له څه شي ډارېږې؟ زرینې ورته ویل: نه پوهېږم، خو زړه مې راته وایي چې ته به هم له ما جدا شي. ناصر په مسکا سره ویل: هو ښه نو دا خبره ده. تا ما ته خپله تاریخچه ویلې. ستا په ژوند کې لومړی حبیب عزیزي راغی. هغه ستا په مقابل کې د وطن مینې ته ترجیح ورکړه او ځان وژونکی برید یې ترسره کړ. له هغې وروسته په بوسنیا کې حمزه حمیدي ستا د ژغورلو په خاطر خپل ځان قربان کړ. ته څه فکر کوې اجل به ما ته هم غاړې ته راولویږي او له تا به جدا شمه؟ زرینې ویل: له خطرونو سره لوبېدل زموږ مسلک دی، ځکه چې هر هغه لحظه چې موږ خبر ورکوو نو زموږ د ژوند د تمامېدو خطر وي. زه په خپل مرګ یا ستا په مرګ نه ویرېږم. ویره مې دا ده چې ته خو به ما ته دروغ نه وایې، ما خو به نه غولوې. ته د کوم اسلامي ګوند سره اړیکې لري او دا راز له ما پټوي. ناصر ورته وویل: دا ته پر ما شک ولې کوې؟ زرینې ویل: ولې به یې نه کوم؟ هغه ورځ چې د ښځینه تشناب کې خپله تومانچه پټوله، امریکایي پوځیان چې دې دوکه کړل، یاد دې شي او که نه؟ ناصر ویل: اوف خدایا، هغه خبره دې اوس هم په یاد ده؟ زرینې ویل: ولې به مې په یاد نه وي؟ ځایي خبریالانو ته خو د تومانچې ساتلو اجازه نه وه، نو تا څنګه ساتلې وه؟ ناصر ویل: بس پر دومره خبره شک کوې؟ ته نه پوهېږې چې ځینې ځایي خلک زما دښمنان دي. ته خپل ځان ژغورلو لپاره مجبور یم له ځان سره کومه وسله پټه وساتم. زرینې ویل: خو که هغه ورځ زه نه وم نو امریکایي عسکرو به الوزولی وي. ناصر په دواړو لاسونو غوږونه ونیول او وی ویل: ستا په سر مې د قسم وي چې له دې وروسته به هېڅ وسله نه ګرځوم. د غوږ نیولو اندازه داسې وه چې زرینه ورته په خندا شوه. ناصر په زړه کې د خدای شکر ادا کړ، ځکه نه یې غوښتله څو زرینه د هغه په اصلیت پوه شي. یقینا په دې هر څه پوهېدلو به هغه ډېره ځورېدلې وه. زبیر په لومړي ځل یو داسې هېواد ته تللی و چې چېرته چې د مرمیو باران یوه عادي خبره وه. داسې یو هېواد ته تللی و چېرته چې ځان وژونکي او عادي بمي بریدونه د معمول خبره وه. د پلان له مخې هغه همداسې د ښار جنگ ځپلو سیمو ته تلو راتلو. په همدې ترڅ کې څو ځله زرینه په داسې حال کې چې اکاس په ورسره ملګری ولیدله چې د خطر سره سره به یې د سیمې نه خپل خبر برابره وه. هغه د زرینې نه ډېر اغېزمن شوی و. له ځان سره فکر کوه موږ په ځان وژونکو بریدونو کې خپل ژوند قربانوو او دې ته ګوره، سره له دې چې ښځه ده څه کوي، سره له دې چې پوره باور لري معلومه نه ده سبا به ژوندی وي او یا به د مرګ میلمه وي. د جنگ په ډګر کې اوسي، له سر نه تیره ده. له سر نه تیره زرینه د هغه سخته خوښه شوې وه. لارښود یې ورته وویل: هغه دې چې خوښېږي نو ترې لرې اوسه. پوهېږي څوک ده؟ د یو امریکایي اخبار خبریاله ده. د CIA کسان به درپسې کړي، بیا والله که ترې په پاکستان کې هم خلاص شي. زبیر هم پوره هوښیار و. د خپل لارښود په ټولو لارښوونو یې عمل کوه. زبیر په بغداد کې موصل، فلوجه، نجف، رمادي او بصره کې یوه میاشت تیره کړه.
سفر هم داسې روان و چې یوه ورځ ورته د بهایي زنګ راغی چې ویل یې بیرته راځه، ستا د قربانۍ وخت راغلی دی. زبیر سبا د لومړي پرواز له لارې بیرته کراچۍ ته راغی. له هوایي ډګر نه سیده د بهي ته ورغی. هغه ورته وویل اورېدلي به دې وي چې د 4 شپو سپوږمۍ کې هم تپه تیاره وي، نو ستا ژوند هم اوس فقط 4 ورځې نور پاتې دی. ځه دا ورځې دې له ښځې او اولادونو سره په خوښۍ تېرې کړه. په 5مه ورځ ترې راځه، بیا سیده همدلته راشه. دلته به درته یو جاکټ در واغوستل شي او د عملیات ځای ته به ورسول شي. زبیر د ټریننګ په وخت کې دا ډول جاکټونه لیدلی وه. په دې کې وړې وړې چاودېدونکې چرې ځای پر ځای شوي وي. جاکټ د کالو لاندې تړل کېده. د جاکټ په کمربند کې یو استنجاق بند و. همدا تر ټولو ضروري شی دی. د همدې استنجاق په خلاصولو سره بم الوزي. دا ډول بمونه تر ټولو خطرناک بمونه وي. همدا بمونه دي چې کولی شي شاوخوا ودانۍ کنډرې کړي او تر لرې لرې د انسانانو له غوښو قیمه جوړه کړي. د زبیر په وړاندې یو بګنونکی مرګ و، خو که هغه ترې انکار کولو نو مرګ د هغه د کورنۍ لمنې ته هم ورولېدی شو. ځکه نو له ځان سره یې ټینګه ژمنه کړې وه چې مرګ به په خپله غاړه مني. له ځان سره یې وویل زما اولادونه باید خوشحاله او هوسا ژوند وکړي. پرون مې د شرم له لاسه ځان وژنه کوله، ځکه ما ورته ډوډۍ نه شوه برابرولی. اوس که مرم هم لږ تر لږه دا اطمینان خو را سره شته چې زما تر مرګ وروسته به هغوی خوشحاله او ارام ژوند ولري او هم به ښاد او آباد اوسي. زه خو هسې هم مرم. هر څوک ضرور مري، مګر د مرګ نیټه هیڅ چاته معلومه نه وي. څه چې شوي وي او څه چې په راتلونکي کې کیږي، په دې هر څه یوازې او یوازې الله تعالی پوهیږي. د هغه د علم هیڅ برید نشته. د ناصر قدسي لپاره دا پریکړه شوې وه چې د نن نه پوره 2 ورځې وروسته په 3مه ورځ به د ژوند له قید نه ازادیږي. دا خو هسې هم فانی دنیا ده. په دې دنیا کې د یو کس په کمیدو خو څه په دنیا کې کوم بدلون نه راځي. خو کله کله داسې کېږي د هغه د هیواد پر اشغالګرو د قیامت په څیر بده ورځ راتلونکې وه. سهار د پرخې په شان سپینو جامو کې پوښلي لمونځ کوونکي لکه د ملایکو په څیر ښکارېده. د لمانځه له ادا کولو وروسته هغوی له جومات نه راوتو کې وه. څه موده وړاندې به په جومات کې د لمونځ کوونکو شمېر دومره ډېر و چې حتی ځینې کسان به له جومات بهر په صفونو کې ودرېدل. خو په جوماتونو کې شو بمي بریدونو اوس لمونځ کوونکي ویرولي وه. داسې هم نه وه چې هغوی بیخي لمونځ کول پریښي وه. لمونځ خو سړی د ژوند تر وروستۍ سلګۍ لکه د اخیستونکو ساګانو په څېر نشي پرېښودی. هغوی له ژوند تیر وه، خو له لمانځه نه و تیر. له ډېرې مجبورۍ به یې په کور کې عبادت کوه. د ښځو او بچیانو مخ ته به یې کتل. فکر یې کوه چې ولې په داسې لاره لاړ شي، په کومه لار چې مرګ وي. نه یې غوښتل له مرګه وروسته ورنه بې اسرې ښځې او یتیم بچیان پاتې شي. په داسې حالاتو کې که سړی وکولی شي له عقله کار واخلي، احتیاطي تدابیر ونیسي او په کورونو کې په لمانځه کولو سره د ښځو او بچو د سر سوري وسي، نو همداسې کول پکار دي. خدای د هغوی په حالاتو او مجبوریو ډېر ښه پوهیږي. له ویرې او ډار سره بیا هم ښه کافي شمېر کسان لمانځه ته راتله. دا هغه لمونځ کوونکي وو چا چې خپل ځان او مال سره د اهل او عیال خدای ته سپارلي وه. هغوی داسې ګڼله چې مرګ خو هسې هم حق دی. که سړی په جومات کې لمونځ وکړي یا په کور کې پټ، که سړی په فولادي کلا کې ځان ایثار کړي یا د مور په غېږ کې ځان پټ کړي، تېښته ترې نشته. نو غوره ده چې سړی د په جومات کې په جمع سره لمونځ وکړي. هغوی ویل خیر ښارونه که لوټي لوټي هم شي، خو جوماتونه باید د آخري لمونځ کوونکي پورې آباد وي. هر انسان جلا جلا خواص لري. همدارنګه د هر چا د ایمان په درجه کې توپیر وي. هغه هم مسلمان وي چې ټکه لمونځ نه کوي، بس یوازې په خوله کلمه وایي. هغه هم چې د کور په 4 دیوالو کې سجدې ږدي، او هغه هم چې که د لمانځه وخت شي نو د جنگ په ډګر کې هم خدای ته سر په سجده شي او مرګ ته چیلنج ورکوي چې که قیامت هم راشي نو دا سرونه به خدای ته په سجده وي. نور لمونځ کوونکي په وتو کې وه. د جومات په انګړ کې ځینې کسان کېناستل. د دوی له ډلې ځینې سوداګر وه. له دې امله چې هر ځای کلی وه که ښار د جنګ ډګر ګرځېدلی، له همدې کبله د دوی کاروبار له نشت سره برابر وه.
دوی دغه روانو حالاتو نه سخت مایوسه شوي وه. دې بیچارهګانو به له لرې په ټلیفون له یو بل سره خبرې کولې. د نږدې نه د خبرو کولو یوازینی ځای جومات پاتې وه. د جومات په انګړ کې ناست ځینې کسان سره خپلوان وه. دا چې وخت نا وخت مرمۍ ورېدلې، ځکه نو چا زړه نه شوه کولی چې له خپلو خپلوانو سره کورونو ته تګ راتګ وکړي. د کورنیو سرپرستانو به په جومات کې له یو بل سره لیدل، د حال او احوال پوښتنه به یې کوله. همدا یې د ډاډ یوازینۍ ذریعه وه. په همدغه انګړ کې د مجاهدینو یو ټولی هم ناست وه. هغوی یو بل سره د ټلیفون له لارې اړیکې نیولې. له هغې پرته په 5 وخت لمونځونو کې د لمانځه نه وروسته هغوی ته د مخامخ خبرو کولو موقع هم په لاس ورتله. ناصر قدسي د خپل تنظیم د 5 غړو په وړاندې ټیټ سر غلی ناست وه. له دوی څخه 3 سپین ږیري وه، یو د منځني عمر او یو هم د ناصر په عمر. د هغه ملګري امیر بصري وه. یو سپین ږیري ناصر قدسي ته ویل: ای د عراق بچیا، ته ډېر نیکمرغه یې. 2 ورځې وروسته به ته د شهادت لوړ مقام حاصل کړې. ناصر چې همداسې ټیټ سر ناست وویل: تاسو بیخي صحیح وفرمایل. ای ښاغلیه، هغه مسلمانان چې له رسنیو سره کار کوي وایي چې دا جهاد نه دی، سراسر ځان وژل دي او اسلام ځان وژنه سخته منع کړې ده. یو سپین ږیري ویل: آیا ته هم همداسې فکر کوي؟ ناصر د انکار په ډول سر وخوځوه: زه داسې نه ګڼم، مګر موږ باید نړیوالو ته دا ور وښیو چې موږ د حالاتو د مجبورۍ د لاسه داسې کوو. موږ د نړۍ له سوپر پاور سره مقابله نشو کولی، خو مقابله یې حد ته ضروري ده. د دغه اتحادیانو د شړلو او د خپل ملت او خپل وطن د بقا او سلامتۍ لپاره ضروری ده موږ دوی ته وښیو چې زموږ هیواد د ازغو ډیری دی. دښمن نشي کولی په ارامه سره دلته واوسي. قدرمنو اوریدونکو، د جلتګي ناول 11مه برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو